غزني کې د معارف ریاست او مدارسو اتحادیې له لوري د دغه ولایت په مرکز د مظهر العلوم مدرسې په انګړ کې د لسګونو مدرسو د استادانو او حافظانو لپاره د علمي ظرفیت لوړونې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار موخه او هدف صرف د استادانو د علمي سویې لوړول و چې په څنګه ترتیب باندې وکولای شي چې شاګردان په ښه طریقه باندې وروزي او د شاګردانو عمر په مدارسو کې ضایع نه شي او کوم شیخ صاحبان چې دوی ته وینا کوله په څو اهدافو باندې د هغو تمرکز او خاص موضوعات یې درلودې. په دې سیمینار کې لسګونه عالمان او د قرآن کریم حافظانو ګډون کړی و. ویناوالو د مطالعې د تدریس طریقې، د مدرسو ارزښت، د مدرسو ځانګړتیاوې او د دې ډول غونډو اهمیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. مدرسه د اصلاح، د تقوا، د اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د کلام د ارشاداتو د زده کړې او د عمل مرکز دی. یو طالب چې له مدرسې چې فارغېږي لکه څنګه چې ظاهري علم حاصل کړی، ظاهري علم، نو باید عمل وسره. مطالعه داسې یو څه ده چې ذهن فعاله ساتي، وی علمي ته ترقي ورکوي، زړه ته سکون ورکوي، ذهن ته ارامي ورکوي، معلوماتو ته زیادت ورکوي، په فصاحت او بلاغت کې ترقي راولي، په لیکوالي او په امتحان کې بریالیتوب راولي. د هر مرض لپاره دوا، د امراضو د علم لپاره مطالعه. د دیني عالمانو په وینا دا ډول سیمینارونه د مدرسو د استادانو د علمي کچې د لوړولو لپاره ډیر ګټور دي او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو په جوړولو او دیني مدرسو ته د لا زیاتې پاملرنې په برخه کې هڅې وکړي.